شپنو ملائکو مخالفت وکړو او وی چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته پزمکه کې بنی آدم پیدا کې چې هغه به فسادونه کوي او شرونه به کوي، مونږ کافی استاد عبادت لپاره کوي. علماء لیکي چې ملائکو ته څه پته وه چې بنی آدم به شرونه او فسادونه کوي، چونکې د انسانانو نه مخکې پیریان پیدا شوي او ملائکو د پیریانو حال لیدلی و چې خپلو کې به جګړې او فسادونه کول. نو انسان هم په هغې باندې قیاس کو چې څنګه دا پیریان وران دي او ورانې کوي، دغسې به انسانان هم کوي. نو ځکه یې مخالفت وکړو چې یا الله دا مه پیدا کړه. الله ورته ویل انی اعلم ما لا تعلمون. زه بنی آدم دې دپاره پیدا کوم چې په بنی آدمو کې ما یو محبوب خپل پیدا کړی دی او هغه ته چې ټولې لارې اوالي شي او کائنات بالکل سټ شي نو هغې د پاسه به هغه پرې راولم. عزیزانو خبره صرف د عبادت نه وه، که دا ټوله دنیا را جمع کې او د الله عبادت کوي نو د الله په ذات کې څه زیاتولی نشي، او که دا ټوله دنیا کافره شي او د الله مخالفت کوي نو د الله ذات کې څه کمولی نشي. هر سړی چې څه کوي ځان لی کوي، که ښه کوي هم ځان لی کوي او که بد کوي هم ځان لی کوي، د خدای څه نشي کولی. هر څه د ځان. نو انسانان چې څه وخت کې پیدا شو نو اول انسان حضرت آدم علیه السلام. اوس ګوره د آدم علیه السلام لاش چې دی دا د څلور قسمه څیزونو نه جوړ دی: هوا، اوبه، اور او خاوره. دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي. د دې څلورو څیزونو نه د آدم علیه السلام د لاش تدوین شوی. اوس دا خاورې او دا څیزونه چې راوچتول ملائک ورله ورپسې او دا څلور څیزونه یې راوچتول نو د ځمکې ورته وویلې چې د خدای په خاطر مانه خاوره مه اوچتوه او بس ملائکې به ترې رالي. ولې یا الله ستا نوم یې راته واغست. کېدا اسرائیل علیه السلام دا څلور مقرب ملائکې دي. اول پیدا شوی جبرائیلو، بیا میکائیل دی، بیا اسرائیل دی، بیا اسرافیل دی. دا څلور ملائک. ټولو ملائکو چې د انکار وکړو چې یا الله ستا نوم راته والي نو موږ څنګه خاوره راوچته کړه. اسرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورشه. چې دی ورغی او خاوره یې راوچته کړه او ځمکې ورته د خدای نوم واغسته، د خاوره راوړه ته چې راوړه. ځمکې شکایت وکړو الله ته چې یا الله ما ستا نوم ورته واغسته او د خاوره اوچته کړه. الله ورته ویل ولې؟ وی یا الله ما ته ستا حکم چې دی ستا د نوم نه بهتر و، تا حکم کړی چې خاوره راوړه، نو ما د حکم تعمیل کولو ځکه ستا د نوم نه ما ته ستا حکم بهتر. الله ورته ویل ستا زړه ډېر سخت دی، په داسې کار به دې ولګوم که څوک درته رویونه اچوي پرېږدی به نه. اوس چې د چا ځنکدنې ته خو اسرائیل ته ووایه که نه چې د خدای په خاطر دنه سامه وباسه، داسې مری والا تاو کي چې بیخ بنیاد والا وباسي، ځکه چې هلته د خدای حکم وي چې دنه سا قبض کړه. تاسو خیال را نو دا څلور واړه ملائک چې دي په مختلفو ډیوټو باندې. د جبرائیل کار سو
دا الله او داغه د پیغمبرانو منځ کې راز وړه راوړه. د اسرائیل کار څه دی؟ خلکو نه روحونه قبض کول. د اسرافیل کار څه دی؟ شپېلۍ تیاره په خوله کې نیولې ده چې د قیامت په ورځ حکم وشي نو شپېلۍ چې وغږوي نو دنیا به ټوله ورانه شي. او د میکائیل کار دی د ټولې دنیا وزیر خوراک دی. ټولې دنیا ته د راشن سپلای چې د هغه میکائیل علیه السلام کوي. عزیزانو ما تاسو ته عرض وکړو چې انسان پیدا کېده، د انسان د پیدایش نه 4,000 کاله مخکې د ټول بني آدم روحونه پیدا شوي. د ابتدا نه والا تر قیامته پورې چې څومره بني آدم پیدا کیږي د دې روحونه د انسان نم 4,000 کاله مخکې پیدا شوي. او بیا د روحونو پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د دې روحونو د پاره د رزق بندوبست شوی. د رزق هغه رزق چې نن ورپسې تاسو در په در او خاورې په سر ګرځئ، د دې رزق بندوبست تا د روح نم 4,000 کاله مخکې شوی. نن دنیا ته وګوره چغې وایي په پاکستان کې غربت دی او غریبي ده، ګرانی ده، غربت ده، غریبي ده او ګرانی ده. ته یو سړی خو ماته وایي چې هغه په پاکستان کې د لوږې مړي؟ یو سړی کم شی چې بنیادی شی دی هغې ته څوک نږدې نه راځي. دا هیڅوک هم نه وایي چې په پاکستان کې بېدیني ده. د اسلام او د دین جنازه ووته د پاکستان نه، جنازه یې ووته. هر انسان ته هغه کار کول پکار دي چې یا پکې د دنیا فایده وي یا د آخرت فایده وي. ٹھیک شو؟ خبره پوهېږئ که نه؟ نه پوهېږئ بیا مه راځئ، تکلیف مه کوئ. زه هم ستړی شوم. دا هغه ورځې په شوق کې یم چې دلته راشم او یو قسم نه یو زم کور ته لاړ شم. هغه کار انسان ته کول پکار دی چې یا پکې د دنیا فایده وي یا پکې د دین فایده وي. هغه نه دي کول پکار چې نه پکې د دنیا فایده او نه د دین. تاسو په ایمان ووایئ چې نن په ټول ملک کې وګورئ کرکټ میچ شروع دی، دې کې د دنیا څه فایده ده او د دین پکې څه فایده ده؟ شته؟ د دنیا څه فایده پکې شته؟ د دین فایده پکې شته؟ سوا د وخت ضایع کولو نه. نن ټول ملک وګوره سټانټو دی، ټول ملک. تیره جمعه ما ویلي چې وزیر اعظم یې اپیل کړی چې دعا وکړي چې پاکستان کرکټ وګټي. دعا یې قبوله شوه، 2-3 وګټل. خیر مشره ښځه ده، غریبه ده، دومره خدای مني. تاسو خیال وکړئ ټول ملک سټانټو دی، کالکان دي کج. هغه ورځ په قذافي سټیډیم کې 3 غنټې جاوید میاداد ته جنکۍ ګډې شوي. 3 غنټې لاسونه یې پړقول او ورته 3 غنټې ګډې دي او چغې ووالې چې وزیر اعظم عمران خان زنده باد. اوس ښځې د عمران خان د وزیر اعظمۍ خوب ګوري. ښځې آینده به زمونږ د ملک د حکومت انتخاب ښځې کوي. هلته ښځې ولا حکم ورکو چې 2 ووټه به یې د یو ښځې. خدای وایي یو ووټ به هم نشته، د ښځې اډو ووټ نشته په اسلام کې. زمونږ لیډران وایي چې دا 2 ووټونه نه دي پکار. خدای دې په تڼاکو سټکورې که نو یو پکار دی، کور دې وران شه. خدای دې هلاک که چې هلاک شي. یو شته د ښځې د ووټ تصور شته په اسلام کې. د ښځې شهادت چې د 302 کیس شوی یو سړی په مخ کې مړیم، شهادت یې د نیم سړي برابر شهادت.
گواہی چې ورکوي نو نیمه گواہی وي چې دوه ښځې نه د هغې گواهي د یو سړي برابر هم نه ده دې ملک ولا د دوه ووټونو حق یو ښځې له ورکړي داسې حال خو دې جنۍ نه دی جوړ کړی او تاسو ټولې دغه کړي ملیانو ورته دې فیصله کې ونیوي داسې چل شوی دلته بس خان دی نور د ځمکې لاندې چې شی ډېر بخی نور په ډبې نه یو نه په خبره پوهېږي یو نه پې پوهېږي دلته په دې میچنی روډ باندې یو ځای دی هغې ته چوڼا چوڼی وایي څه ورته وایي چوڼا چوڼی میچنی روډ باندې چې ځې نو دغه ځای کې یو لار وتې ده اسن ګړی طرف ته په دغه ځای کې یو چینه وه دا د اورېدو خبره درته نه کوم زه وله تلی یم ما لیدلې ده یو چینه وه نو په هغې کې هندوانو تالونه جوړ کړي وو او د اتوار په ورځ به هندوان وله راتله او لمبل به یې پکې نو هندوان به م راتله او ښځې به م راتلې نو د هندوانو میله به وه په دغه چوڼا چوڼی کې نو ښځې نر هندوان به چې دی بربنډ په دغه چوڼا چوڼی کې ګډېده دغه منظر مې بیا په صدر کلب کې م لیدلی و چې د جشن پاکستان په شپه باندې یو پاگل ډانس کېدو د صدر په کلب کې او زه په بجلیګر کې ومه نو یو ایس ډي او زمونږ هغه راته ووایي چې راځه کنه صاحب کنه صاحب یې ورته وی وی راځه چې درته نن تماشه وښیم نو په جیب کې بوتلمه چې ومې کته نو په هغه صدر کلب کې تلاو دی په هغه تلاو کې پاگل ډانس کېدو نو ښځې او نر بربنډ مې ولیده چې ګډېده تاسو خیال د جشن پاکستان په شپه پاگل ډانس کېده دا چې ما په تقریر کې بیا ووی د یحیی خان په حکومت کې مارشالله وه چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کېده او ښځې او نر بربنډې پکې ګډېده ما ولیده نو زه بیا په مارشالله کې ونیوم او د کوواټ جیل ته یې بوتلم او مارشالله عدالت کې چې پیش کم 4,000 روپۍ جرم کم دا ما سره دا شي نو هغه پاگل ډانس به په چوڼا چوڼی کې کېده د هندوانو د سیکانو د هندوو د سیکړو دا نو زه دا کوشش کوم چې هر جرم چې تنقید پې کوم نو اول یې پخپله وګورم چې دروغ نه بیا نو زه وله تلی ما لیدلی دي نو په دغه ځای کې د حسن ګړی یو ذمېدار و هغه چې ولیده چې دا هندوې خو بربنډې دي نو دم صاحبه جامې ویستې دي او ورمنډه کړې ده هغه هندوانو ته وایي چې سیټا اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا نو ہندوانو آئیں پائیں جوڑ کر خیر هغه راله هغه ذمېداري ونیو کنی هغه هندوې رانیوي نو مونږ هم صاحب اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا یو حال جوړ دی صاحب حال جوړ ورشي مازیګر مانځنه پس حیات آباد شریف وګورئ حیات آباد د معززینو ځای معززین نن سبا معزز هغه زن طلاق ته وایي هغه زن طلاق ته چې ښځې او لوڼه یې بربنډې د شپې په سړک وګرځي په حیات آباد کې په صدر روډ باندې په شفي مارکیټ کې ښځې دکاندارانو سره انګتې اچوي هغه زن طلاق ته معزز ویلی شي خو چې دولت او پیسې ورسره نن هغه د معززینو د حیات آباد شریف مازیګر مانځه نه پس وګورئ چې څه حالي صدر روډ وګورئ مازیګر مانځه نه پس چې څه حالي نو عزیزانو اوس موجوده وخت کې ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا چاته وایي هسې زه پاګل یم ځان ستړی کوم ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا ډیشنټینې وغیره چې راغلي دي ستا د ملک ټلویزیون هغه ډمتوب په ټلویزیون شروع کړی دی چې پناه په خدای ده
ولی وای کومګه دا شورو نه کو خلک به ډیشنټینا ګوري بیا زمونږ د ټي وي وقار ختمي زمونږ ټلویزیون به بیا سو ګوري نه نو دوی چې په ټي وي کوم حال شروع کړی دی الله دې امان راکړي 24 घंटे په ګډا الکان او جنکای یو ځای ګډي په دا خدای بندګا دا اسلام دیتا وي دا مسلمانی دا شی دی نو سبا کو انجام به د دې ملک سي انجام بیدای واوري یو د کابل دیهات دی کلی یو غرونه دی هغه صفا مسلمانان یو د کابل خار او خار د کابل خار چې او هغه یورپ شرمولو یورپ لندن شرمولو قدر کې کابلیان ناس دي نو دوی ته پته ده لندن شرمولو د لندن انګريزان بم کابل تراتله د عیاشۍ د پاره بیا د کابل بادشاہانو چې کوم ځایونه د عیاشۍ جوړ کړي هغه ورشي فل حال وګوري دا الله گرفت او دا الله د قهر په پکړ کې چې کابل راغی نن سال دی څوک خلاصولې شي یو اشتلکه خود روس او د کابل جنگ چې او پاغي کې قربان شوی یو اشتلکه اوس فی الحال پکې سال دی ورشي تماشا یو عزیزانو داغه وجه څه چې د ګناه غرور چې او هغه اسمان ته ورسېدو نو الله داسې رونی و داسې چې ترننه پورې سو خلاصولې نشي د پاکستان د غرور او د بيدینۍ د انتها وشوه زما د په خدای قسمی چې یو ځل خدای رونی و دا پاکستان زب تاسو ته وخم بیا چې کوم طرف ته منډي وهي هندوستان ته تاسو نشي پناګزین کې دي کابل ته تاسو نشي تله لونی بم په یو منډي وي یو ځامن بم په بلې منډي وي یو خزي بم په بلې منډي وي یو تاسو په بلې منډي وي بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ستا ملک ولاړ اول دا پته خو لګه په پاکستان کې وکي چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپۍ لګېدلي دا پته بیا د دې کرکټ میچ د پاره چې کومه کورسای جوړې دي چې خلک او جنکای به پکینی پاغه 100 کروڑ روپۍ لګېدلي د عیاشۍ پاډو اربونه روپۍ او دلته د ټیکس دفتری کاغذونه ګرځي سپیره دکاندار پسې براشي आपको नोटिस दिया जाता है कि टैक्स के कमिश्नर के दफ्तर में पेश हूं वली ستا یو کورکې دی په هغې ټیکس لګېدلی هغه ورځې ما ته بیا دوه چټونه پریښي دي چې په تام ټیکس لګېدلی دی مالخواه هغه سپیټر ګیرم و چې راغلی و ما په ګیره والا خو د خدای په خړ سیلاب یوړی کي نو مالې چې ګیره یې ونو هغې قرباني ته خو پته وکړه چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو ټیکسونه دي دلته بار یو نه دی پت پت سپیټر ورپسې راشي پیش د روټۍ والله که د دارو دره کې لګي بیمار په کور کې پروت دی د دوای دره کې نه لګي نو خدای رانیولی یې انشاءالله العزیز او پریدي بم نه خو هر کله چې آسماني بمباري در باندې شروع شوه د ځان تماشې به وکړي کوئ چې سم خوښه ده کوئ ودونه ستاسو لعنت دی مړي ستاسو لعنت دی ژوند ستاسو لعنت دی اولاد ستاسو لعنت دی مونږ خو تباه یو غرق
دا کومه کمره کې چې تاسو ناست دي دا لاندې څه شی غوړې دي ته ته سوي ها ښه دړای نه دي دړای نمره خو مقل دی چې نه شی هم نه پېژنې دې ته دړای نه وایي دا کارپیټ دی دې ځای کې یو سړی مړ خدای دې وبخي د هغه کال پوره شو زامنو یې خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي څه به وریجې پخې او خلک به راغواړي او په دې کې ثواب نشته دې جومات کې کارپیټ وغوړوه چې پلار پسې م صدقه جاریه جوړه شي دا د هغې زامنو کړی زما خو عقل وخوځېدو چې زه چې څه ویم نو هغه نراله کار قدرت ما ته په سترګو وښودو چې مړي پسې خیرات چې کوئ دغسې کار وکئ جومات له صفونه جوړ کئ زما تره مړو 2-3 کاله مخکې نو ما دلته نه ځان سره شپږ پکي واغسته زموږ د کلي جومات کې پکي نه وو مې هلته کوز کړه کلی ملکانو راته وی چې خیریات څرنګه چال ده ما چې خیریات مې کړی ده چې کوم ده مو خو څه ونه لیدم ما چې تورې خاورې وخورو خاورې جومات له مې پکي راوړو دا پکي به لګېدلي وي خلک به ترې لاندې منځونه کوي دا زما تره پسې به صدقه جاریه شي وی چې وریجې نشته مال خاورې شته که خورې خاورې چې مړی پسې د خیرات درته څوک وایي وایي تورې خاورې خوري زهر خوري زما غول خوري چې درته یې راوړم او خوله کې یې درکړم دې خلکو باندې خیراتونه ښه واده دی صاحب اخوس ښځې نر ټول ډمان شي ما درته وایي چې هغه یوه معشوقې خپل عاشق ته وایي چې څه حال دی هغه ورته یو زخم نه دی چې به جوړ شي یو زخم نه دی چې به جوړ شي 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ به شم یو زخم خو نه دی د دې ملک چې ته علاج وکړې که نه که غریبان په یو قسم په نالت دي که مالدار دي په بل قسم په نالت دي که لیډران دي الله دې امان تاسو نن اساس اخبار وګورئ اساس اخبار په اساس اخبار کې لیکلي دي چې د اسمبلی خدای خبر چې 16 لکه فنډ ممبرانو ووالو هغه ممبرانو نامې که درته اوس والم خپو لاندې به م ځمکه وتښتي ځمکه اور سړی بس هو 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 لکه د اوږې غوایي په شان به سترګې رهي مونږه یو مونږه لا داسې مړی چې واچي په تخته باندې یو ملا مړی لمبولو نو دلته زمونږ د ملک رواج دی چې په تخته پیسې اچوي اچوي که نه په تخته پیسې اچوي نو هغه مړي په تخته چا سوا نه چول ملا چې جومات ته راغی نو مړي پسې هم کنځلې وکړې او ویلې خدای راستي ما هم پکې یو ځای وچ پرېږدي ټول مې نه دی لمبولی نو چې وچ ځای پکې پرېږدي خو بیا یې جنازه هم نه کېږي ولې هلکه وچ دی ولې پرېږدي او دا کیسه هم دې جومات کې شوې زه وړوکی دې جومات کې لوی شوی یم 50 کاله وشو په خبره پوه شوئ ملا ته مې ولې ملا اوس مړ دی خدای دې وبخي مال ولې هلکه ویل خدای راستي چې وچ دی مې پکې پرېږدي مال چل سو نه چا په تخته وانه چول نو دلته به ما ترجمه خودا ماسخوتن مانځه نه پس دلته دې جومات نو دلته یو خان و هغه به هم پکې کېناستو چې هغه به کېناستو پکې نو هغه ته مې وویل مال ستا نوم مې مپلاني ته اغستی دی هغه ملا چې و نو هغه به دا مړي زیات لمبول دی علاقه کې
ما ستا نامه مې ورته اغستې په تخته وړاندې نڅه واچوه یا وړاندې نڅه ورکړه. نو هغه به چې په دې لاره کې کور دی نو چې هغه ملا به ولیدو نو کور ته به یې منډه کړه. مال ولې ویلې بس ما ته ګوري چې کله به یې ولمبوم، ګوري راته وی چې دی به کله ولمبوم. مال خو څه ورکړه که نه. مونږ هم دغسې که ما نه دا تمه کوي چې بجلیګر ملا به مې جنازه وکړي چې څه ور نه کړمه، خدای ته جرګه وکړي چې یا الله چې څه ورته ونه وی. بجلیګر ملا له دې چې څه ورکړي نه به چې یا الله داسې په څلور بول که چې د ده بیخ بنیاد وباسي، بیړي والا ورکړه او چې څه راکړي نو د اخون بابا مړی وړي را روانو په لاره او دلته یو طالب را سره نو لسو لوټې ورکړې په څښاک کې. ما ته وایي مولوي صاحب مالا ویلر سړی خپې وغځوي چې زه مړی دې ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره. مونږ هم دغسې خدای په راستۍ چې سرسایه دې نه راکړي که مې روجې درو بخلې د سړي زوی بنې، چې د اختر سرمن دې نه راکړي که قرباني دې قبوله شوه د سړي زوی بنې. په نکاح کې دې چې څه نه راکړي نکاح مې هم دله واپس کړی، سپېره مې تړلی. دا نکاح کې تاسو ورته کوي د نکاحونو ته تاسو کتلي چې دا تړي یې څه وخت نکاح دې په شرمونو شرمېدلی، مړی دې په شرمونو شرمېدلی، واده دې په شرمونو شرمېدلی، ژوند دې ټول تباه او برباد. تا ته چې خلک ګوري څه بدل اوس چې ځان ته لږ د سړي بچی وایي او د دې کرکټ میچ ته څومره دنیا ناست دی چې ځان ته د سړي زوی وایي، دوی ته به د سړي زامنو وایي. نو نن د سړي زامن ورک شو. بس چې ورځ تېرېږي ایمان مې مضبوطېږي هغه د درېوال په خبره باندې چې ما ورته ویل حاجي صاحب ته ما چېرې په خندا ونه لیدې، ما ته ویل استاذ چا ته وخاندم د سړي زامن ورک شو. چېرته د سړي زوی ویني سړی ورته وخاندي که نه، د سړي زامن ورک شو نو خاندي چا ته. نن ټول په دې قهر اخته. سوچ وکړئ، زما په خدای قسم دی چې د حدیث شریف کې راځي چې د قبر ړومبی ګزار چې دی د ملایکو ړومبنی ګزار مړي له هغه دومره سخت وي چې د دې مړي وایي چغه په مشرق او مغرب کې واورېدی شي. ړومبنی ګزار یې داسې دغه ګزار له ځان تیاروئ. الله دې امان راکړي، ځکه چې زمونږ ژوند داسې نه دی چې زمونږ خدای ته څه وخت کې پیش شو او راته وایي چې دا ستا لین ټیک دی. مونږ ژوند داسې نه دی. نو خدای دې امان راکړي او خدای دې پرده ساتي. عزیزانو د الله هر یو کار ته ګورئ حیران کوي. اوس بېله خبره ده چې مونږ ته احساس نه کېږي. یو ګناه ده او یو احساس دی ګناه دی. ګناه به مونږ نه وشي، لیکن په ګناه پیمانتیا چې ده هغه د ټول ملک نه ووته، ټول ملک نه. تاسو خیال راغلی ټول ملک کې وګورئ په ګناه څوک پیمانه کېږي نه. که بایسکوپ ته لاړ شي پیمانه کېږي نه. که د ډمتوب دکان دې ویستی ټوله ورځ پکې خوشحال ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم. که بلو پرنټ یې چلی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم. که ډمتوب کنجرتوب ته ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم. نو ګناه خو پرېږده چې هغه احساس ګناه هم د دې ملک او د دې قوم نه ووت. نه ښځو ته کېږي او نه نرو ته کېږي، نه مونږ ته کېږي. مونږ پیران په خلوت کې ناست او لاس وله ورکړي قربان دې شل د دوا نه به مې نه وباس. اوس خدای دې کامیاب کړي. هغه په اوړي کې واسکټ اچولې چې جیب کې ومني. دا خیال هغه نه کوي چې دا سړی د ټاټکي مزدور دی، دا ما چې څه ته واغسته په دې به بال بچ له څه وړی وی که نه. زه خو هسې په سوري لاندې ناست یم او لنګرې مې چلېږي. هغه ته هم دا احساس نه کوي.
احساس ګناه نشته. پیر ته نه کېږي، مولا ته نه کېږي، میا ته نه کېږي، اهل بیتو ته نه کېږي، احساس ګناه ورته نه کېږي. نو مونږ غرق کېږو. دا ژوند خو یو ټمپرري غوندې او عارضي ژوند دی، ډېر زر به تېر شي. دا ژوند د جمعې مازدیګر دی که نه؟ دا ژوند چې دی د جمعې مازدیګر دی. ډېر زر به در باندې ماښام شي، خپل کور ته به روان شي. که خپل کور دی کوم دی هغه قبر دی. یو ماشکي و ډولکي ته به ګډېده، چا ورته ووی چې ډولکي ته ولې ګډېږي، خانه دې خرابه شوی؟ بس شوق مې دی. زامنو ورته ووی چې که بیا ډولکي ته ګډ شوې نو حلالو دی. ویل توبه، بیا نه ګډې. د ولې په غاړه ناست دی، مشک ډکوي. چې مشک ډکوي نو د ډولکي آواز یې واورېد. ویل نه ګډېږم، درته زه زامنو منې کړی. بیا چې یو ساعت تېر شو، ویل نه ګډېږم، زه زامنو منې کړی یم. که خیال هم کړی د ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع شي. دا تاسو چې په جنج کې روان یې که نه، او پاس په لاره یم ډولکي والا ځان سره کېنولي. زه به په دې لارو ځم، تاسو ګورم. یو ښځه وه، بجۍ نامه یې وه، بجۍ. نو د کور مالکه به چې ډېره تنګه شوه، نو هره ورځ به یې ورته وی فټې مو لعنت، فټې مو لعنت، فټې مو لعنت. نو آخره د کور مالک یې وویلې، ویل په فټې مو د بجۍ څه شي؟ په فټې مو د بجۍ څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي؟ چې پوزه مې تنې غوسه کړي، دا په فټې مو نه شرمېږي. زه به دوی نه پوزې غوسم، غوږونه به ترې غوسم چې مولي رواني بونډي، غوږ او پوزه، پوزې او غوږونه به ترې غوسم. دومره مې چې ویرول، دوی نه غوسم. تاسو اوس په خبره پوهېږئ؟ دته اوس وګوره، وایم خدای دې امان راکړي. پوز او غوږونه به د هغه چا نه پرې کوم چې چا 40 کاله دا پاکستان په شرمونو شرمولی. پوز او غوږونه به د هغه چا نه پرې کوم چې د چا د سر سوری نشته او د چا 9,000 جیره بزمکی. تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. دا 9,000 جیره بزمکی بتیالم او پتاسو غریبانو به تقسیمو. که تاسو وایي چې دا جایز دي، نو دا ځمکې د دوی د نیکه نه وي، د دوی مشرانو پیرنګیانو له غداریانې کړي. دا زمونږ او ستاسو ځمکې وي او پیرنګیانو له په غدارۍ کولو باندې دوی ته پیرنګیانو ورکړي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نو دا د ظلم او د جبر ځمکې دي. دا به عالم ماما ځان له به یو جومات پرېږدم، نورې به په تاسو تقسیم. زه جنیجو نه یم، جنیجو م کتلی شیرواني به چې اغوستی، تا به ویل چې اوس شپېلی کېښوه چرته. یعنې دې بدقسمته ملک عام زمونږ وزیر اعظم کړی. د بینډ مخکې شپېلی نه غږی، هغه شی و. یعنې دې بدقسمته ملک عام زمونږ وزیر اعظم کړی. اوس تاسو نه زیات بدقسمته ملک بل شته؟ یا دې نه زیات بدقسمته قوم بل شته چې په دې ملک کې د سړي زوی اډوونه د 15 کالو جینۍ م وزیر اعظم شته؟ شرمېدلو پوس پرې کړو، بے حیا او بے غیرت. نہیں شرمېدل. ووټ که نه ورکوې همایون له سر دې وکړو، نه دې ورکړو.
سړی نه و خو هغه د ماشکي کیسه وه چې امس تارې شروع که او وای اورېده نو مشکې په ځمکه راوویشتو ویل مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډېدو نو د خان او د نواب او د ارباب په مخ کې ټینګېده ډېر ګران تاسو دې ځان ته وګورئ ستاسو په کلو کې چې مړی وشي قبر والا څوک کني جنازه په اوږه کوي څوک لاندې په قبر کې تلقین ورته څوک کوي ملایان تبارک الذی په قبر څوک وي ملایان د مرد بخنه دعاګانې ورته څوک کوي ملایان مولا له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ چا چې قبر کې نسته هغه له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ چا چې جنازه 3 میله ستاسو د مړي یوړه په اوږه باندې پاړ په شکال کې هغه له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ خو که خان صاحب خالی دواله راغی حجرې ته نو ټول خان را وی د خان پر کټیه سپلا در باندې وټ خان را ناغه کینی دا چل کوي تاسو ناستې ټول ورته داسې ګورئ امام صاحب هم پکې ناستې ورته داسې د پیشو غوندې غلی غلی ګوري نا خان وی لانی خانه دوا به وکړو داسې کوي که نه کوي تاسو له به شرم نه درځي چې دې خلکو له به بیا ووټ ورکوئ شرم به نه درځي چې ستا د مړي دوالم زه څه کوم ستا په قبر ودرېږم اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم دا ژوندي غټ سري او دا مړه قرباني خدای دا ټول جنت لبول زدا کوم او خان راغی نو ماته د سړي په نظر نه ګورې او هغه ته ټینګېدی نه شي نو ووایئ په ایمان چې اوس ووټ زما حق دی او که د دوی حق دی نو زما عزیزانو دا مې واورئ ستاسو دوا ده داسې خبره پاتې نه ده په دې ملک کې چې ما نه ده کړې او داسې ګناه نه ده په دې ملک کې چې پاکستانیانو نه ده کړې هغه ګناه نوره شته نه نو وکړي څه ټول ملک د زنا ډیپو دی د شرابو ډیپو دی د غلا ډیپو دی د جوارۍ ډیپو دی د آرامتوب او د شیطانت ډیپو دی نو ټول ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی نو داسې خبره پاتې نه ده چې ما کړې نه ده ستاسو دوا پکار ده یریږم تینا یریږم تینا وہی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے پسلویخت کالا دا پاکستان کے زبد سڑی زوئی نیم چه ما دا پاکستان حکومت سلویخت منٹ هم نده منلی سلویخت منٹ پا اغا ورز با دا پاکستان حکومت منم چه پا کم ورز اعلانو شی چه دا پاکستان نا دا پیرنگی قانون لارو او دا قرآن قانون پا کرا پاغ اورز بے منم چه پا کم اورز دا دے ملک دا قانون فیصلے پا قرآن مڑا دا ملک دے تاسو راشئی پا پیخور تاسو ټول اخبارون نن سبا ہو وی تل بنوی شگفتہ گلزار دا عمر نہ بجوڑوی ہمیشہ بازار دا عمر طالبان با فراموش دا دن کتاب کا دا دنیا کتاب بگوری مونگ بنی نن خو طالبان هم لیڈر گی دی سار بے اخبار اغسطے و دادا چل بکی اور روان بی
مدرسې ته ځي لکه خانه دې خرابه شه سبق وایه استاد څه کوي چې ګورې په اخبار به ورپروت نو ما ته دا شعر رایاد شي چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه عرض داو چې تاسو روزانه اخبار کې ګورئ موټر یې وتښتول روزانه اخبار کې ګورئ ماشوم یې وتښتول زمونږ د بالا ماڼۍ نه یو د 9 کالو او یو د 8 کالو 2 ماشومان تښتولي نو 2 میاشتې پس پلار له اعلی ورکړه چې 2 لک روپۍ ته واغست 2 لک روپۍ په دې ګلبهار علاقه کې یو د هوټل مزدور ډېر ښایسته ماشوم د تختولیو 3 لک روپۍ غوښتې 3 لکه بای مزدور سره 3 لک روپۍ کم زیدي نو ویل راشئ لاشي یو سی نو د کجورۍ په بیخ کې دغه ماشوم مړ لاش یې وله ورکو بیا یې وجه څه ده ستا د ملک قانون دوست دی ستا د ملک نظام بے غیرته دی والله العظیم چې یو غل راونیسم او د دې ناګمان په چوک کې ځوړند کم سر لاندې او خپې پاس او خلک پې تېرېږي او ورته وګورم چې وګورئ دې سپي ته دې سپي دا کار کړی که دا نه د غلا نامه چا په ملک کې واغسته مانه ګیره کله یو غل نه لاس غوڅوم نن په پاکستان کې داسې ملیان هم شته چې لاس غوڅول یاره دا د هغه زمانې کارو اوس دې زمانه کې به ما خیال دی چې ښه کار نه خدای دې کور ران کا کور دې د میردین جماعت شه قرآن خو اٹل قانون دے تر قیامت اپو تر قیامت اپو دا سمشت دا د ضیاءالحق ونډې چې خوړې دا د هغه قسم ملیان یوازې هغې نه مونږ هم ورسره ملګري دا هغه ونډې اوس بې نظیرې هم ونډه د پاره پروګرام جوړوي مونږ خو یو کانفرنس کو چې ښځه سربرای مملکت نشي جوړېدی کوم دوی ونه وي چې که ویشتی وي جلال نو ګیدړ به وي الله یو ملا لالکان راله وی زوی دی را سره ښکار لتلی نور څه میلاو نه شو ګیدړ یې وویشت وی مونږ وی چې دا ګیدړ مردار دی وی ستا زوی وی چې کون کہندے کہ مردار ہے حلال ہے ملا دا پتر میں واتے کہندے تسی ملا زوی زیما حلال و مردار تاسو پیجن ویل رازی چی پلار نہ دی تپوس پلار تیرال ہے ویل میاں جی گدڑ حلال ہے تو ان کو پوئے گئی گدڑ حلال ہے ملا ورتے نا مردار ہے کون کہندے کہ حلال ہے ویل نور جمال آکھنے کے گدڑ حلال ہے نور جمال ہوئی ستازوئی ہوئی چی حلال دے ویل ٹھہرو پھر وہ کتاب ویکھا چی زوئی میں ویلی دی ادرے گا چی قانون گور کتاب راغستے دے ویل میاں سنو کتاب اچ لکھے ہے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نو ضیاءالحق دا پارا ہر حلالو امیر المومنین مو پلاور کی یو بزرگو د زیاد خوشالولو د پاره فتوا ور کړی وا چې اول مارشل الله ابوبکر صدیق لګولې و نو عزیزانو عرض میں داو چا د پنجابی او شعر دے چې کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار رمی اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار دیر تیرے بدر باندې راشی خود خوب نورتا بیدارو سے ووٹ کپدغ نیت درنا سوک غواړي چې سرک بجوړوم سرک زمون ملکی حق دے او ببراولم آزمون ملکی حق دے بجلی آزمون ملکی حق دے بجلی بستا کلی تا سنگ نه درزی چې ته درخواستو کې
बिजली بستا کلی ته ولې نه درځي والله چې د بجلو والا درته تیکه تیکه خو است شلا ستمی دشمنه نو تیکه تیکه ته به دفتر ته لاړ شې ستا خبره به څوک نه اوري ولې بله ورځ زمونږ امام لاری والی تانے ته مې ټلیفون وکړم هلکه زمونږ امام لاری والی وی او جي مونږ پرچه کړې مال پرچه مرچه نه منم خبره واوره سیکل بم را کوئ او د امام دې ځای ته څه وایي ګروه ماته ده د هغې تاوان بم را کوئ یا غل غواړم غل چې مې کته نن نیغې راوست نیغ زه به ووایم چې غل غواړم ته به ما نه غل به پټ شي 2 لکه قسمه انټیلیجنس دی د حکومت ګرځي جي تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ہے تفتیش نه زوړندوم دی یا سړی غواړم په سوات کې یو حکومت خو چې واقع به وشوه ټوله علاقه به یې پرې ونیوه ووایي په ایمان دا د سوات خلق پکې ناست دي ووایي په ایمان چې سره زر به دې په لاس کې غورځول چا ټت کولی خو قانون سخت وکړه ستا په ملک کې قانون نشته غل ونیسه تانیدار عدالت کې پیش کی وکیل ورسره پیش شي چې جی تلبار کتاب کې لیکلي دي چې دا بیلیبل دفعه ده ضمانت یې کېدی شي ناوی ونټرتار ونډرتار سوړ ساړ ګرم جوار دا ستا د ملک قانون دی ونټرتار ونډرتار سوړ ساګ او ګرم جوار دا ستا د ملک قانون جمعیت العلماء اسلام با تر هغې پورې په دې ملک کې په آرام نه کینی چې تر څو پورې د ملک قانون بدل نه پاتې شوه دا چې مونږه نظام بدلول غواړو پاتې شوه بې نظیرې سره مرګرتیا او فلانې ډنګړې عزیزانو په ډیران چې مچ کینی نو تاسو به مچ ته داسې داسې کوئ که د دې ډیران ختمېدو کوشش وکړه نو بای ملک نه به اول ډیران لرې کړه نو مچ به په خپله نه راځي نو دا ډیران خو هم تاسو جوړ کړو ویلاله په بخشو پل کې ملا اعلان کړی دی چې د جمعې مونځ نه کېږي ښځه باچا یو لوی جلوس ما پسې راغی وی چې ښځه باچا شوه د جمعې مونځ نه کېږي مال ورته وایه چې د اجرا په حکومت کې مونځ کېږي که نه وی چې نه مال 40 کاله د اجراګانو باچایي وه تا مونځ کول او چې اوس ښځه راله اوس وی ته چې مونځ نه کېږي په دې مې پوه کا چې دا ښځه ستا د دې قوم په ووټ وزیر اعظمه شوې ده نو پیپل پارټۍ له چې چا ووټ ورکړی د هغه جنازه به کې که نه نه خدای راستی چې دا جنازه پې باندې او دا شینکۍ وګورئ چې 15 جنازې وو دا د ماشکی کیسه یاده لرئ دې ګورم سیم کمینګ دې ته ټینګېده ډېر ګران مونږ سره هلکوالي کې یو طالب تللی او جنازې ته هغې ته دا خو د 15 لوټ دی د 10 لوټ یې ورکو په سقاط چې را روان شو ما ته وایي چې مولوي صاحب مالا ویل مړی دې ته وایي هر دلخ پې وغځئ چې زه مړی دې ته دې لوټ ته خو ویل وګوره دې خوا وګوره بېنظیره وزیر اعظم ستاسو په ووټ شوې ده که نه نو ستاسو جنازې به دوی کوي که نه دی چې واده مې د ښځو نکاح به دله تړي که نه چې زوی موشي په غوږ کې به دله بانګ وایي که نه نو چې چا کړې دا ازبرګان شو غریبه چې شوې دا کافره شوه ګناه خو د قوم ده چې قوم انتخاب غلط کړی قوم انتخاب غلط کړی د هغې څه ګناه
نو عرض میں داو چې هر خبره کوي سوچ سره کوي. ان شاء الله هغه ورځ بم په دې ملک خدای راولي چې د ملک ټول قوت په د جمعیت په لاس کې. بیا به زه تاسو ته ژوندی وما بیا به درته ووایم چې حکومت کول دې ته وایي. ته دا د صوبه سرحد حکومت خو یو 8 ورځې مال راکړه. 8 ورځې که په 8 ورځو کې مې درته د ارامیانو صفایا ونه کړه نو دا ګیره به د سپي په کونه وله. 8 ورځې ما نه به 10 میله ماشوم څوک وتښتوي که په دې ټولې باونډري مې بمباري ونه کړه او بلډوزر یې مې پې ونه ګرځولې زه به د سړي زوی. نن د کورم وران شي زه نه پوهېږم. پاس هلکه وایي دا مایون دی چې مونږ په دې حلقه نمبر 6 باندې ودرولې او دله پرون ما قسم ورکړی دی دله چې ستا به ړومبنۍ خبره په اسمبلی کې دایي چې د جمعې په شپه به په صوبه سرحد کې ډمې نه ګړي. د جمعې په شپه به وي سی آرونه نه چلی او د میوزک سنټرو به ټولو بیړه زه تباه کوم ټول به غرقوم پرېږدم نه یو ژوندی نه پرېږدم. او د ټي وي ډمې چې دي د ټي وي ډمې یو ډمه ده ډېره ښایسته ګډا کوي. ناز یې اولک بند کړې وه چې دا مبارک حکومت راغی بیا یې را پرېښوه. ویل دې سره د خلکو ړه خوشحالي. ما هم دې خلکو ته وی چې هلکه یو بوډا ملا رانه تپوس وکړو ویلې دا ښځه دغه شوه مال ښځه دغه شوه دا ستا غوندې زاړه چې ورته وګوري ځوانېږي غم یې مه کوه. ویله ښکلې جینۍ خدا غم مه کوه. نور خیر غواړه د دې ملک نور چې وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. نور خیر د دې ملک غواړه. نو ما ته یقین دی چې تاسو به زمونږ دا امیدوار په ډېر بھاری اکثریت باندې کامیابوئ. یوازې ستاسو ووټ نه یوازې ستاسو نه په خپل کلي کې خپلوان عزیزان تربوران کلیوال منت او زارای به کوي. خدا مې واورئ چې په خپل زندګۍ کې په دې علاقو ما چرې انتخابي جلسې نه دي کړي ما چرې نه دي کړي او پرون نه بله ورځ راسې دا 2-3 جلسې ما په دې علاقه انتخابي وکړې. نو عزیزانو په دې علاقه ولاړ دي ګوره خانان او ارباپان. چا سره سیکل دی خروسه سیکل دی چا سره غشه دی. د غشي مطلب پوهېږي په ایمان ووایئ چې غشي کې سیوا د بل د سوري کولو نه بل څه فایده شته. یعنی غشه څه ښه شی دی چې په غېږ کې به یې داسې لوبوئ. غشه درته نښه ځکه درکړې چې والله که رانه پاتې شئ چې په سینو مې درته نه ایستی. دا دیخوا ګورئ دیخوا دا ټول پښتانه دي. اولی خان ته مې یو ورځ وویل مال دا مینګه پښتانه ټکی مه وایه. پښتانه په هغه ورځ وګوره چې په کومه ورځ پردی واده او دا خوټ کېدلې وریجې پې خوړلې او لاره یې ته وخېږي. واده د چا دی لور د چا ودیږي صاحبه مزې به څوک کوي او خدای قرآنو ته وګوره چغې څوک وایي. دې بې خو باسه څه عقل در کې شته. نو واده د چا دی او ګډېږي پې څوک. ګډېدو ته به ماما زه نه پرېږدم. سم به روان یې په لار سم کني یو انټر به راسره یي که لږ پوه شو دا د غوږ پیسکه به دې واخلي. اینده نه کوي چې بجلیګر مولا او مولانا فضل الرحمن هم په دې سیټ ډېرې جلسې کړې وې او هغه سیټ ته نه چې دی یا جماعت اسلامی والا یوړو یا تینا آئین دے کت شاید دغه خلقو یوړو
او یا ته نه تیر والا یو شرموي به مې نه. تاسو خیال راغی عرض داو چې بل دا چې تاسو کې نیشنل پارټای والا وي. د نیشنل پارټای والا تعلق مونږ سره ډیر دی که پیپل پارټای سره ډیر دی؟ په دې مې پوه. باچا خان د شیخ الهند نه سیاست زده کړی او باچا خان نن نه 4 کاله مخکې په دلی کې زور سره دا بنوري صاحبو دا مولانا فضل الرحمن صاحبو د دلی په سټیډیم کې د شیخ الهند سیمینار او باچا خان پکې مقاله واورولا وی چې په صوبه سرحد کې مونږ د شیخ الهند دریس پایان یو الزوما یو د ترمزو اجي صاحبو او یو میا وزیر ګل صاحبو. مونږ به د شیخ الهند په هدایت باندې په صوبه سرحد کې د پیرنګي خلاف کار کو. زمون تعلق د جمعیت چې د بنیاد شیخ الهند دی. بیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د کوارټ نراتلو دا باچا خان په کوارټ روډ په ځمکه ورته ناستو خلق ورته خان په کټ کې نه ویلوی علامه د دین را روانه ده چې په ځمکه ورته ناست سکے چې ځان خاورې کم چې موټرې په ماتې. بیا زمونږ د صوبه سرحد سکے چې د ټول هندوستان علما فی الحال د مولانا مدنی زوی مولانا اسد مدنی پړه کې چې د باچا خان کم قدرو داغه د چانه پټ نه دی. پرونم داسې کوسډب غوندې 2-3 وزارتونه درکړي دي نیشنل والا وتا کنه جی. نو نن به تاسو ووټ مونږ پرې دی او هغې ته به ورکوو. نو زوړ نکاح مونږ سره نوې نکاح چې همیشه تی مټیزیږي. زوړ نکاح مونږ سره. نو ما ته دا یقین دی چې مونږ بوډاګان یو بوډا سړی چې نوې ښځه وکړي اتې تخت داسې ده که نه ده اتې مټیزیږي. نو مونږ زړي امید دی